عرض احترام مجدد خداوند همشیری گرامی مرا سبا جان خیر بده که نیم ساعت ما را سپانسر شدن و این دایه ملی است. هر کسی که در ایرا مصرف میکنه خداوند اجرش میده. اگر کسی دیگر میخواد که این برنامه را سپانسر شود و این صحبت های ما ادامه داشته باشه، ما مهمان گرامی ما صادق صاحب هم تشریف دارن که موضوعات ما شما جر و بحث کنیم و همین سوالایی که در ذهن خوارا و برادرها هستن اونها را هم ما بتانیم جواب داده بتانیم و شما یک کمک بزرگ به اصطلاح برای افغانستان عزیز ما و برای مردم عزیز ما میکنین. نکته که من ذکر کنم و ایست که ما از دکتر صاحب قاسم امینزوی ما تشکر میکنم که اونا گفتن که کلینیک اونا دکتر هستن. دکتر صاحب گفتن هر پولی که در کلینیک ما پیدا میکنم باز مصرف کلینیک تمام پولش به دیران جرگه میتن. و دیگه ما از خوار گرامی ما مریم کاکر که در لندن زندگی میکنن و دختر محترمیشون خالده جان کاکر اونا هم برای ما تلفن کردن که کمک های مالی برای دیران جرگه را سال میکنن و از تمام خوارا برادرای دیگه ما که با ما بسیار تلفن کردن و نامه‌هاشون به نهایت زیاد است. ما معذرت میخوایم برای اینکه برنامه موضوع سوال جواب و برادرایی که در این مورد سوال داشته باشن یا میخواین چیزی را برای مردم افغانستان به اطلاعشون برسونن تخصیص داده شده. ما اسمایشان در برنامه دیگه ذکر خواهد کردیم. ما یک اعلان کنم که یک اعلان دیگه دارم. روز سه شنبه ساعت 3 در افغانستان در نزدیک در شفاخانه العباد در کلینیک امراض قلبی برادر عزیز ما امی جان عمریار نمایش رسامی کهکشان دارن در داخل خود افغانستان در شفاخانه علی‌آباد. ما میریم عقب تلفن با اجازهتون. صادق صاحب شما بفرمایید. دیران جرگه بفرمایید صاحب. بله سلام علیکم صاحب. السلام علیکم برادر، اسمتون رو بگوین کم بلند گپ بزنید صاحب. از لندن تلفن کردم مرتضی هستم. لاین ما قطع شد یا قطع کردین؟ نه خیلی قطع شده، خودش قطع شد. معذرت میخوایم صاحب، عبر کنید صاحب. خواهش میکنم. یک مسئله ایزی بود که مردم اون طرف اگر بخواه خوب قابل سوال نیست. ولی مسئله دیگه که ما از 50 سال یادم 5 ساله بودم همیشه ما میشنیدیم که مثلا دا پختونستان زمون یعنی پشتون ها میخواد یک دولت مستقل داشته باشه. و این مانا که پشتون های این طرف سرحد افغانستان ما میترسیم که او طرف نره. یک جانبی قضیه و دوم دیگه آخر شما از اخبار گپا خبر دارین که یک بلوچستانی مستقل میخواد ایجاد شود که دو قسمتی از بلوچستان پاکستان اکثریت است، قسمت از ایران و قسمت از افغانستان. یعنی ما یوازی فایده ضرر نکنیم. بسیار زیاد تشکر. ما در این قسمت برای شما بگویم چون با اجازهتون صادق صاحب با شما تصویرتون کنیم برای از اینکه پیشتر ما ذکر کردم که محمود خان اچکزی یک 3 روز پیش مظاهره کرده بود و مظاهره بسیار عظیم بیرق‌های افغانستان را گرفته بودند و اونا به اصطلاح گفتن که دولت پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه و دیگه با قتل قتال مردم افغانستان خاتمه بده. یکی دو میگه که برادرای بلوچ ما که کلشون ما رفیقای مثلا ما دوستای مثلا ما صحبت کردیم. ما ایره براتون بگویم که هدف اونا و هدف ما یک چیز است. اونا هم پارت افغانستان هستند و دلشون بر افغانستان میتپه و ای که در آینده اونا چی تقاضا دارن موضوع اراده است. اونا برادرای ما هستند. ما میتونیم که به اصطلاح پرابلم بین الافغانی خود مخالفت کده میتونیم و اونا وقتش که آمد باز ما میتونیم که بشینیم این موضوعات رو فصل کنیم. هدف عمده ایست که ما مشکل خود و خاک خود از پیش پاکستان پنجابی بگیریم و باز موضوعات مربوط خود ماست. شما چیزی گفتنی دارید؟ برادر محترم، ما در شروع پروگرام گپ ما وضاحت داشت دایه مطلقا افغانی است و ما پیشنهاد ما با آقای متین ای بود که باید یک جرگه بین الافغانی هم در مورد گرفته شود تا صدای واحد و طرح واحد در مورد
خط دیورند ملت داشته باشه. امروز اروپا نشنالیسم مفهوم خود از دست داده و شما در جایی که زندگی میکنید میبینید که یک روحیه مشترک، پول مشترک، حتی سرحدات آزاد شده. ما در عین وقت طرح هزینه داریم که ما یک مکلفیت من حیث یک مملکت باستانی، یک مملکت که در آسیا و حیث یک برادر کلان همیشه در تاریخ رول عمده‌ای داشته که بر رفاه مردم که از هر اقوام باشه، از این تا آسیای مرکزی، باید پروژه های انکشافی رفاهی در ساحه و عرصه های معارف باید کار شود، اقتصاد کار شود تا مردم از این وضع زندگی برای امروز ببینید. تروریسم چرا در افغانستان و در منطقه رشد کرد؟ چرا فقر اقتصادی است. و ما برای جلوگیری از این، برای صلح، برای وحدت منطقه، برای ثبات منطقه، ما مجبور و مکلف هستیم که یک طرح نو داشته باشیم که تا اولادهای این منطقه در آینده یک آینده مطمئن داشته باشند. تشکر. و یک موضوع دیگر هم ما میخوایم ذکر کنم و او است که این پلان آیسای است. یعنی ما شما نمیگم، یعنی امی موضوع در ذهن مردم مندازه که او برادرها میخواهد که بیاید. طبعا برادر او طرف از خواری طرف، کل ما افغان هستیم. چطور میخواهیم که ما از یکی دیگه جدا باشیم؟ اگر اونا میخواستن که امرای دولت پنجابی پاکستان باشن، حال وقت که از اونا یه غل میشتن به اصطلاح. اما ایره براتون بگویم که بین پنجابی و افغان هیچ احساس ملی وجود نداره و او هیچ وقت با وجود آمده نمیتونه. ایره شما مطمئن، من بر شما مطمئنن بر شما میگم. به این ترتیب امی برادرای که امی گپا رو میزنن لطفا از کلیتون پس کنین. امی تبلیغات آیسای است که وظیفه سیوم آیسای تبلیغات جنگ تبلیغاتی است که در اروپا نمایندهاشون میای مندازه در گوش مردم میرسه. مثلا در واشنگتن ما دیرانجرگره که داشتیم به چی اندازه تبلیغات منفی در مقابل ما شد، برای کجا لابیست آیسای در واشنگتن بسیار زیاد فعال است. دیگه به این ترتیب شما مثلا خدا نخواسته ما و شما یک مشکل داریم، ما و شما میشینیم یا فصل میکنیم باعث افغان، اما شما چطور میتونید که یک به اصطلاح یک پنجابی مشکلتون حل فصل کنیم؟ بس 100 سال باشه که شما یک جشن نمیتونه. و دیگه می خاکای مثل که بیشتر گفتم یک قطعه زمین شما فکر کنین اون بهترین قسمت خاک پاکستان گرفته که بحر است و مناطق حاصل خیز ماست و راهی که ما بخوایم در بحر بریم او رو بند کردن. ما کدام اختیار به دست ما نیست تنها طریق هوایی که ما امتیاز خود صادر کنیم، امتیاز خود پس بریم. شما اینو فکر کنید، مثلا شما در خانه زندگی میکنین، امی خانه امی سالونتان، خانه که شما خو میکنین یا می کلتون این پنجابی گرفته باشه، پیاده خانه به شما رسیده باشه. موضوع دیرن به این اساس است برادر. از خاطر که کمک مزه در این صحبت سیاسی ما بیا یک شعر یادم آمد، شعر باز دیگه ورده میگه د خیبر دره تشلار د تلو راتلو ده. د خیبر دره تشلار د تلو راتلو ده، پېښور او په کابل کې افغان یو دی. ژوندی اوسئ صاحب، ژوندی اوسئ. دیورانجرګه وفرمایئ صاحب. بله، سلام علیکم. السلام ورجانه، څنګه یې صاحب؟ خپل نوم چیرې نه خبرې کوي صاحب؟ آقای متین سلام به حضورتان پیش میکنم و به محترم مهمانتان عطاالله صادق صاحب. سلام آرام بپذیرین صاحب. شما گرامی هستین، بفرمایید صاحب. شما محترم هستین، امر کنین برادر گرامی. متین جان، من از شهر بارسلونا همراهتان در لین تلفن هستم و بسیار زیاد تقریبا 40-45 دقیقه انتظار بودم و بازم خوشبختانه که تماسم برقرار شد. برای خداوند اجرش میته به شما. متین صاحب چې دلته موږ د افغانانو ملي کلتوري ټولنه لرو او د دغې ټولنه کې زه یو معاون په حیث یم. تاسو د پروګرام زه له ډېر وخت نه وینم، په زړه پورې دی او زموږ هم درته ډېر خوشحاله یو. موږ انشاءالله دا کوشش وکړو چې تاسو سره په هر هغې کې سره ونډه واخلو او تاسو سپورټ کړو. او بله خبر دا چې
صادق صاحب هم ناست دی او تاسو ښه خبرې یاستئ چې 3 ورځې مخکې کوټه کې په یوه جلسه کې چکدي صاحب وویلې او په جاره ده وویلې چې زنده‌باد ګران افغانستان. هغه خپل عوام اورېده په تلویزیون باندې چې په تلونیوز کې وروښوده. بالکل داسې یو افغان چې په افغانستان کې اوس فعلا په حکومت کې کومه ونډه هم نه لري، کومه چوکۍ هم نه لري، او هغه افغانان چې د افغانانو د ولسواکانو په نوم باندې د افغانانو د مشرانو په نوم باندې غټې چوکۍ او قدرت په لاس کې ده، هغوی دا غږ ولې نه باسي پاکستان په خلاف؟ بالکل موږ سره دا کار کوي. بالکل انا ولې موږ سره داسې لکه په د افغانستان په حکومت کې چې اوس ډېر غټ غټ خلک شته، هغوی خپل غږ نه باسي، او په پاکستان کې چې یو غټ سیاسي سړی ده هغه د پاکستان د حکومت په خلاف پاکستان کې خپل غږ پورته کوي، دا موږ ته ډېر د ویاړ ځای ده. همدغسې د افغانانو ته موږ تاسې خپل دغه په افغانستان په حکومت کې چې دوی دې له هغه نه زده دي چې هغه په کوټه کې پروت ده او د افغانانو د غم او د هر څه فکر ورسره شته، هغه هلته خپلې هلې ځلې کوي او دوی په افغانستان کې قرار ناست دي. کونړ اوس بیا سرې مرمۍ پرې ورېږي او د کونړ خلک لاس په تظاهراتو پورې کوي او د افغانستان حکومت چپ ناست دی. دا موږ ته د څه رقم افغانان خو هغه تاریخو کې چې موږ ویلي دي داسې خو نه وو لکه اوس چې دي. بالکل تر کومه حده پورې دوی دومره مجبوریتونه لري چې موږ افغانان د دوی 15 عسکر هلته مړه شوه، څنګه په څه رقم باندې هغه یې وښوده او د موږ هره ورځ چې افغانان مړه کېږي د دې حساب هم څوک نه نیسي چې څونه مړه شوه او څوک پوښتنه هم نه کوي. نو د دغه دولت د افغانستان نه که څوک اوري دغه تلویزیون له لارې زما دا خواهش ده چې دوی د دغه افغانستان د خوار او مسکین ولس لپاره هغه څه کارونه وکړي لکه داود خان چې کړي وو، لکه غازي امان الله خان چې کړي وو، لکه د افغانستان نورو دغسې مخورو خلکو چې کړي وو، هغسې دې وکړي چې زموږ په او بل خبر دا ده چې مخکې ورور ویلې چې پاکستان کې پېښور خلک 400 وایي که چېرته د پېښور یا د پښتونخوا خلک افغان ځان نه ګڼي، هر هغه څوک زیاتره خو یې ګڼي، حتی خپلو شناختي کارډو کې افغان قوم لیکلی، هغه څوک چې یې نه ګڼي هغه دې نه ګڼي. مونږ هغه خاوره ده د هغې مونږ دعوه لرو تر څو چې دا دنیایي او دغه به جاري وي همدغسې. او انشاءالله تعالی متین صاحب مونږ به هم تاسو سره خپل کوشش کوو حتما چې تاسو د مالي له کبله له هر اړخ نه چې تاسو سره به انشاءالله چې مونږ خپل همکاري همدغسې جاري ساتو. نو نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت کې چارې درته غواړم ټولو ته کور مو ودان او خوشحاله اوسئ. ژوندی اوسې ورور جانه ما ته تلیفون وکړه په تلیفون کې، زه غواړم تاسو سره خبرې وکړم انشاءالله. ډېره مننه صاحب، ډېره مننه. تشکر حتما آقای متین هم باید ژوندی اوسې ورور، ژوندی اوسې. زما افتخار یې ورور جانه، زما افتخار یې. السلام علیکم صاحب. پښتو ګرانه وروره، خبرې د خوند خبرې وې، په هغه کې یو افغاني احساس او عظمت پروت و. اصل خبره دا ده چې وروره دوه وطنه دي، یو هغه وطن دی چې جغرافیه او سرحدات او پولې لري نه، او یو فکري وطن دی. نن موږ تاسې دواړه مشترک وطن سره لرو، یعنی هم جغرافیوي ادعا لرو او هم فکري. دغه فکري وحدت چې هغه وخت منځته راځي چې پر دلته فرهنګ ترویج سي، تشویق سي، دلته باید آوازونه سره پورته سي. ملي مسؤلیت انفرادي دی وروره، که هر افغان خپل مسؤلیت د وطن په برابر کې ادا کړي او د دغه مور حق پر ځای کړي، په نتیجه کې افغانستان مرفه، آزاد، آباد او سرلوړی به وي. او دغه اوازونه قرار سره غونډېږي او بالاخره د داسې یو مشترک اواز جوړېږي. په هر ګوشه کې د دنیا چې یاست دغه اواز پورته کوي، انشاءالله د دې حرکت ضامن خپل خدای دی او د حق لار باندې چې څوک لاړ سي او د حق ادعا چې وکړي، خدای تعالی پر نیم لار نه پرېږدي. بالکل. زه یو وعده تاته درکوم ټولو وطندارانو ته، ځکه $1 هم لرم په دغه دایه کې ما انشاءالله مصرفوم. بیا انشاءالله زه د افغانستان دولت ته ووایم زه آماده یم د کونړ، د پاکستان،
لتجاوزنا دفاع وکړم زه که زه یوازې وایم زه غواړم د افغانستان دولت مونږ سره مرستې وکړي د لوی درستیز نه زه غواړم یو سل 200,000 عساکر مونږ سره یو ځای کړي بیا زه افغانستان دننه ځم بیا 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون کسان یو ځای کړم بیا انشاءالله مونږ کولی شو د افغانستان نه دفاع وکړو افتخارانه انشاءالله. زه لوی درستی صاحب ستا تلیفون انتظار یم مونږ ته ووایي تاسې څه کوئ د افغانستان د دفاع دپاره. جیران جرگه امر کنی صاحب. بله جناب محترم صدیق متین سلام به شما مهمان گرامی شما. السلام صاحب السلام. سلام علیکم صاحب. امر کنی صاحب و یک 2 دقیقه دیگه ما مونده صاحب. زنده باشی. من مختصر میسازمش. همه میگم آقای متین که آلمان شرق و آلمان غرب که توسط یک دیوار از هم جدا شده بود چطور نظر به تفاهم و منافع مردم دو طرف از بین برده شد. خط نام نهاد ایران نظر به نیرنگ های شیطانی و چال و فریب انگلیس ها بالای امیر عبدالرحمن خان تعمیل شد و امضا گردید که جمعیت بزرگ پشتون برادر را از برادر، خواهر را از خواهر، پدر را از فرزند و فرزند را از پدر جدا ساخت. آقای متین شما در این کارتان موفق هستید چرا که 99% مردم افغانستان با مفکر شما با نظر شما که یک داعیه ملی و برحق هستند توافق دارند و هم نظر می باشند. امروز عملا ما و هموطنان عزیز ما شاهد موفقیت های شما هستیم و مثل آفتاب روشن است. هر کس که خود را افغان و زاده افغانستان میداند باید تا حد و توان از این داعیه برحق پشتیبانی و همکاری نماید چرا که حق داده نمی شود. با بازوان توانا و اتحاد حق به دست میاد و گرفته می شود. ببینید آقای متین آیسای پاکستان زیاد فعال است. تنها با نام خیبر پشتونخوا میخواهند پشتونهای افغانستان را فریب دهند ولی این یک خواب است و خیال است و جنون. ما تشکر میکنم از شما که شما چقدر زحمت میکشید در اینجا و ما موفقیت مزید از خداوند بر شما میخواهیم. ان شما 100% شما موفق هستین ما همکار شما هستیم و خواهیم بود. زنده باشین برادر گرامی. یک موضوع را ما شما باید بفهمیم و او است که ما شما باید اتفاق کنیم. اگر اتفاق نکنیم ما چیزی که نمیتونیم و دیگه باید ما احترام افغان خود داشته باشیم. و دومی که ما به اصطلاح یک چی میگن صاحب یک موضوعی ملی که ما اس کردیم و اوست که امی همشیرای ما بسیار به شکل واقعی فعال هستند دایی ملی که ما نتیجه بسیار بزرگ را توقع میکنم و ما هیچ گونه ایراسی نداریم از دولت پنجابی پاکستان. ما که مردم پاکستان کدام مشکل نداریم. برادرای مسلمان ماست. مشکل ما تنها مشکل با دولت پاکستان و آیسای است که هر روز ما را میکشه، فابریکات ما را از بین میبره، مسجدهای ما را از بین میبره. و شما دیدین که در غزنی قرآن شریف ها را آمدن در بم پراندن، چقدر قرآن شریف در دادن. این خو راه اسلام هم نیست. ما تنها حق خود میخواهیم. هر کسی که حق خود نمیخواه بیادر دیگه تلفنم نکو بر ما و دیگه ما نمیخواهیم که شما صحبت حق تاست خانه تاست میتی ما حق خود میخواهیم بس خلاص. از این که وقت ما پورا شده صادق صاحب اگه شما چیز گفتنی دارین با خدمت وطندارای عزیز ما بفرمایید صاحب. باز ما خداحافظی میکنیم. ما پیغام ندارم. پیام حق است. او است که ملت ها به تدبیر به پلان ها به پروژه انکشافی اقتصاد علم میتونه اینمی کشتی های خود به ساحل برسانه. بله. و ما توقع ما از همه افغانایی است که هم از نظر مادی و معنوی باید ملت خود کمک کنن، این حق مادر وطن به جای کنن. و نمو گپ کینیدی که یکی از رئیس جمهورهای شناخته شده امریکا بود، ما باید از وطن توقع نداشته باشیم که با ما چی میکنن. ما از خود بپرسیم که ما با وطن چی کده میتونیم. یه حق است که باید ادا شود
و به هر وسیله که میتونین به مادر وطن کمک کنین باید دریغ نکنین و باید از دو دست که باید محکم بگیرین، یکیش تدبیر است، دیگر احساس پاک وطنی. بالکل. ما شما صاحب بسیار زیاد تشکر میکنیم. تشریف آوریتان ممنون هستیم از این که در مدت چیزی کم 3 ساعت میمان خانه های شما بودیم. ما ممنون هستیم، قدردانتان هستیم. ما باید اتحاد اتفاق کنیم، افغان خدا به دیده احترام بنگریم. یگانه راه حل مسائل ملی ماست. ما میتونیم بر هدفی که ما انتخاب کنیم و هدف خود نائل بیاییم. از اینکه وقت ما پر است باز هم میگیم که ما صحبت نکردیم. تمام جنبه‌های ما، جنبه‌های کار ما کارهای عملی است. روز شوه که ما بریم مستقیما از خود افغانستان، دایره مربوط مردم افغانستان است. روز شوه کل ما شما یک جا شویم بریم مستقیما از خاک، از وطن، از ناموس خود دفاع کنیم و ما آماده هستیم. و دیگه باز هم ما آرزوی عزیز دارم که اگر دولت پاکستان به تعرضات خود ادامه میده، ما آماده هستیم که به یک ترتیب از این وطن خود، از خاک خود دفاع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.